بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، په دوه مخکې خپرونو کې ما د مقدمة تفسیر په هکله څه ناڅه معلومات تاسو ته درکړل. که په مقدمة تفسیر باندې وغږیږو، کیدای شي په دې کې څو خپرونې نورې هم ثبت شي، خو زه به په دې باندې اکتفا وکړم. نن به راشو سورې فاتحې ته. سورې فاتحه مکی صورت دی او 7 آیتونه دي. سورې فاتحې ته د الله رب العزت په کلام کې ډیر خصوصیات حاصل دي. اول دا چې قرآن کریم هم د دې صورت نه شروع کیږي، او بل دا چې مونځ هم د دې صورت نه شروع کیږي، او د نزول په اعتبار سره هم د ټولو نه لومبنی صورت چې هغه پوره نازل شوی هغه سورې فاتحه ده. د سورې فاتحې نه مخکې د اقرا څه آیتونه، د مزمل څه آیتونه، د مدثر څه آیتونه نازل شوي، خو هغه ټول صورت نه دی. اما په قرآن کریم کې یوازینی صورت چې اول ټول نازل شوی هغه سورې فاتحه ده. او سورې فاتحې ته د الله رب العزت په کلام کې ام الکتاب هم ویل شوي دي. دویم خصوصیت د سورې فاتحې دا دی چې دا صورت په یو حیثیت سره د ټول قرآن متن او ټول قرآن د دې صورت شرح او تفسیر دی. سورې فاتحه په یو حیثیت سره د ټول قرآن متن دی او باقی ټول قرآن د دې صورت شرح او تفسیر دی. ځکه که موږ او تاسو د الله رب العزت کلام مطالعه کړو او دا ولولو، نو د ټول قرآن مقاصد په ایمان او اعمال صالحه کې راټول دي. د ټول قرآن مقاصد په ایمان او عمل صالحه کې راټول دي، او د دې دواړو څیزونو بنیادي اصول په دې صورت کې بیان کړي شوي دي. د دې دواړو څیزونو چې هغه اعمال صالح دي یا ایمان دی، د دې دواړو څیزونو بنیادي اصول په صورت فاتحه کې الله رب العزت بیان کړي دي. نو د دې وجې نه سورې فاتحې ته ام القرآن، ام الکتاب هم ویل شوي دي. همدارنګه څوک چې د قرآن کریم تلاوت کوي او د الله رب العزت د کلام مطالعه شروع کوي، په صورت کې هغه لپاره یو ځانګړی لارښوونه او ځانګړی هدایت شوی. هغه څوک چې قرآن لولي یا د قرآن کریم مطالعه شروع کوي، هغه د اول د خپل ذهن نه ټول خیالات وباسي او خالص د حق طلب او د نیغې لارې د لټون لپاره د الله دا کلام ولولي او د الله رب العزت نه د صراط مستقیم لارښوونه او هدایت وغواړي. کله چې یو څوک سورې فاتحه لولي، نو د صورت په شروع کې د هغه ذات د حمد و ثنا بیان دی. الحمدلله رب العالمین وایي. د چا په دربار کې چې د هدایت دا درخواست پیش کوئ. څوک چې سورې فاتحه لولي، نو د سورې فاتحې په شروع کې د هغه ذات د حمد و ثنا بیان دی. د چا په دربار کې چې د هدایت دا درخواست تاسو پیش کوئ، او د دغه درخواست جواب ټول قرآن دی. او د دغه درخواست جواب ټول قرآن دی چې الف لام میم ذالک الکتاب نه شروع کیږي. گویا چې انسان د الله پاک نه د نیکې لاره غوښتنه کوي، د هغه په جواب کې ذالک الکتاب سره اشاره وکړه چې ته څه غواړې هغه په دې کتاب کې موجود دي. نو ځکه سورې فاتحې ته ام القرآن او ام الکتاب ویل شوي دي. او د سورې فاتحې لپاره ډېر زیات فضائل هم دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې سورې فاتحه د هر مرض دپاره شفا ده. سورة الفاتحة شفاء لكل الداء. او په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې سورې فاتحه د هر مرض دپاره دوا ده مګر د مرګ او د برګي یا د پیس مرض لپاره. نو ستاسو په کورنۍ کې چې څومره بیماران او مریضانی ډیر په اخلاص سره سورې فاتحه په یو کاغذ کې ولیکئ او هغه په اوبو کې واچوئ. د هغه نه دې هغه اوبه ماښام او سهار وڅکي، الله رب العزت به ورته شفا ورکوي. همدارنګه یو حدیث په تفسیر مظهري کې قاضي ثنا الله نقل کړی دی رحمه الله. هغه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمیل چې قسم دی زما په هغه ذات باندې چې د هغه په قبضه کې زما سا او زما روح دی چې د سورې فاتحې په شان صورت نه په تورات کې نازل شوی، همدارنګه د سورې فاتحې په شان صورت په انجیل او په زبور کې نه دی نازل شوی، او په خپله قرآن کریم کې د سورې فاتحې په شان بل صورت نشته. په قرآن کریم کې د سورت فاتحې په شان بل صورت هم نشته. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې سورت فاتحې لپاره د شفا نوم هم ایښودل شوی دی. او همدارنګه قرطبي لیکي د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه یو حدیث نقل کوي چې رسول الله وفرمیل چې د قرآن کریم په ټولو سورتونو کې ډیر لوی الحمدلله رب العالمین دی. د قرآن کریم په سورتونو کې ډیر لوی یا ډیره لوی الحمدلله رب العالمین لپاره ده. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې قرآن کریم لولو ډیر په عاجزي سره، ډیر په تضرع سره او په هغه انداز سره یې ولولو چې الله رب العزت د قرآن زموږ دپاره لارښود او زموږ دپاره رهنما رالیږلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم د سورې فاتحې نه بره لیکل شوي. په دې ټولو مسلمانانو اتفاق دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورت نمل حصه ده او آیت دی. او په دې باندې هم د ټولو علماو اتفاق دی چې د سورت توبې نه بغیر د هر سورت په شروع کې بسم الله باید ولیکل شي. بیا په دې کې د مجتهد اختلاف دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورت فاتحې یا د ټولو سورتونو جز دی او که نه دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورت نمل نه غیر د بل سورت جز نه دی، بلکې دا مستقل یو آیت دی چې د هر سورت په شروع کې د دوو سورتونو په منځ کې د فصل او د امتیاز راوستلو دپاره دا نازل شوی دی. او د قرآن کریم په ابتدا او په شروع کې ځکه بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی چې د جاهلیت د زمانې خلکو دا عادت و چې هغوی به د خپل کارونه د بتانو په نوم شروع کول، به اسم اللات او به اسم العزا به ویلي. نو د جاهلیت د رسم او د جاهلیت د رواج د ختمولو لپاره د قرآن د ټولو نه لومبنی آیت چې جبرائیل امین راوړه په هغه کې د قرآن کریم د شروع کولو حکم د الله د نوم نه ورکړی شوی چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله ته وایي اقرأ باسم ربک الذي، ته ولوله د الله په نوم باندې. مشرکین خو چې هر کار شروع کوي په هغه کې یا د لات نوم اخلي یا په هغه کې د عزا نوم اخلي، خو مسلمان باید چې هر کار شروع کوي په هغه کې د الله په نوم باندې شروع کړي. په یو حدیث کې دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله تاسو د کور دروازه بندوئ نو هم به بسم الله ووایئ، او کله چې تاسو په خپل کور کې ډیوه یا چراغ مړ کوئ هلته به بسم الله ووایئ، او که تاسو کله لوښي پټوئ هلته به بسم الله ووایئ. د خوراک، د اوبو څښلو، د اودس کولو، چې کله په سورلي باندې سورېږئ د سورلي نه راکوزېږئ، په دې ټولو وختونو کې به تاسو د الله نوم یادوئ، بسم الله الرحمن الرحیم به وایئ. همدارنګه علامه سیوطي رحمه الله لیکلی دي چې د قرآن کریم نه علاوه نور ټول آسماني کتابونه هم د بسم الله نه شروع شوي دي. او ځینې علماو دا لیکلي دي
چې بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن او د امت محمدي یوه ځانګړتیا ده، خو د دې تطبیق دا دی چې د الله د نوم نه شروع کول خو په ټولو آسماني کتابونو کې مشترک دي، چې په نورو آسماني کتابونو کې هم د الله د نوم نه شروع شوي، په قرآن کې هم، لکن الفاظ د بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن خصوصیت دی. په نورو کتابونو کې هم د الله په نوم شروع شوې ده، خو د بسم الله الرحمن الرحیم الفاظ دا بیا د قرآن خصوصیت دی. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د دې نه چې قرآن نازل شي هغه به د کار په شروع کې بسمک اللهم ویل او هغه به هم لیکه، او چې کله دا آیت د بسم الله الرحمن الرحیم نازل شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ غوره کړل او همیشه دپاره دا سنت جاری شو. د بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر بیا به وروسته د الحمدلله تفسیر ته راځو. بسم الله دا کلمه د 3 لفظونو نه جوړه ده، یو حرف با، دویم اسم، دریم الله. او هغه چا چې عربي ادبیات لوستي وي، صرف او نحوه یې لوستي وي، هغه ته دا معلومات کیږي چې د بې دپاره ډېرې معناګانې دي، چې 3 معنا د بې دلته مناسب دي. اوله معنا د بې مصاحبت ده، یعنی یو څیز د بل څیز سره متصل کیدل. دویمه معنا د بې استعانت ده، یعنی د یو څیز نه مدد حاصلول. دریمه معنا د بې تبرک ده، یعنی د یو څیز برکت حاصلول. او دا 3 واړه دلته مناسبې دي. مصاحبت معنا هم صحیح ده، د الله د نوم سره شروع کوم، د الله د نوم په مدد سره شروع کوم، د الله د نوم په برکت سره شروع کوم. او د اسم په لفظ کې لغوي او علمي تحقیقات ډیر زیات دي، خو زه نه غواړم قدرمنو اوریدونکو چې په هغو باندې تاسو ته بحث وکړم. صرف تاسو ته به دا ووایم چې په پښتو کې اسم ته نوم وایي. الله، د الله په نومونو کې د ټولو نه لوی او د ټولو نه زیات جامع نوم هغه د الله لفظ دی، د الله نوم دی. او ځینې علماو کرامو الله ته اسم اعظم هم ویلی دي، او غیر د الله رب العزت نه په بل چا باندې د الله اطلاق هم نشي کیدلی. نو د دې وجې نه لفظ تثنیې او د جمع په الله کې نه راځي، ځکه چې الله یو دی. الله د هغه چا نوم دی چې هغه شریک نه لري. الله د هغه چا نوم دی چې هغه د ټولو کمالي صفتونو لایق او د ربوبیت د صفاتو سره متصف ذات دی. الرحمن الرحیم دا دواړه د الله صفتونه دي. هم رحمان د الله صفت دی او هم رحیم د الله صفت دی. په احکام القرآن کې علامه قرطبي لیکي د رحمان معنا د عام الرحمت او د رحیم معنا تام الرحمت. علامه قرطبي لیکي د رحمان معنا عام الرحمت او د رحیم معنا تام الرحمت. د عام الرحمت نه مطلب دا دی چې هغه ذات چې د هغه رحمت په ټول عالم او په ټولو کائنات او څه چې تر اوسه پیدا شوي دي او څه چې پیدا کیږي په ټولو ته حاوي او شامل وي. دا معنا د عام الرحمت دی. د عام الرحمت نه مطلب دا دی یعنی رحمان الله هغه ذات دی چې د هغه رحمت په ټول عالم او په ټولو کائناتو باندې څه چې تر اوسه پیدا شوي او څه چې پیدا کیږي د الله رحمت ټولو ته شامل دی. نو دا معنا ده د عام رحمت. او الله داسې ذات هم دی. او د رحیم معنا د تام الرحمت. د تام الرحمت نه مطلب دا دی چې د هغه رحمت کامل او مکمل وي. نو له دې وجې نه لفظ د رحمان د الله تعالی د ذات سره مخصوص دی. هیڅ یو مخلوق ته رحمان نه ویل کیږي، ځکه چې د رحمان معنا ده عام الرحمت، او عام الرحمت چې دی الله دی، بل څوک نه دی. ځکه غیر د الله نه هیڅوک داسې نشي کیدلی چې د هغه د رحمت نه د دنیا هیڅ څیز خالی نه وي. نو څنګه چې د الله لفظ تسنیه او جمع نه راځي، همدارنګه د رحمان
لفظ هم تسنیه او جمع نه راځي، په خلاف د رحیم سره چې د دې معنا کې څه داسې څیز نشته چې د هغې موندل په مخلوق کې ممکن نه وي، ځکه دا کیدای شي چې یو کس د بل سره پوره د رحمت معامله وکړي، چې د رحیم معنا هم تام رحمت دی. نو د رحیم لفظ د انسان دپاره ویل کیدای شي لکه په قرآن کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره الله رب العزت د رحیم لفظ استعمال کړی دی او فرمایلی دی چې بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو زموږ علماو دا لیکلي لکه رد المختار چې نن سبا باید په دې کې کوشش وشي چې د عبدالرحمن او فضل الرحمن نومونه کېنښودلی شي. دا نومونه باید کم شي ځکه چې خلک ناپوهه دي، په خلکو کې جهالت ډیر دی، نو هغه ته عبدالرحمن او فضل الرحمن نارې نه کوي بلکې هغه ته د رحمان آوازونه کوي. نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله تعالی د اسماء حسنا او د کمالي صفتونو نه صرف 2 صفتونه ذکر شوي دي او هغه دواړه لفظونه د رحمت نه مشتق او اخیستل شوي دي او د رحمت په فراخوالي او کمال باندې دلالت کوي. په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې د آسمانونو د ځمکې او د ټولو کائناتو په پیدا کولو کې او د دې په پاللو کې د دې ټولو منشا صرف د الله تعالی رحمت دی. د آسمانونو پیدا کېدل، د ځمکې پیدا کېدل، د ټولو کائناتو پیدا کېدل او د دیو تربیت او پالنه دا ټول د الله رب العزت د رحمت منشا ده. الله رب العزت خو نه پخپله دې څیزونو ته ضرورت درلوده او نه الله رب العزت بل څوک د دې څیزونو پیدا کولو ته مجبور کړي دي. نو دا صرف د الله رب العزت د رحمت تقاضا وه او د رحمت په تقاضا کې دا ځمکه او اسمانونه او ټول کائنات دا را پیدا شوي دي. بله مسله د اعوذ بالله ده، مسله د تعوذ ده. نو د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لوستل د قرآن کریم نه مخکې د دې لوستل سنت دي، لکه الله رب العزت ځینې علما ورته واجب ویلي دي. الله رب العزت فرمایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، چې کله تاسو د قرآن تلاوت کوئ نو په الله رب العزت سره د شیطان مردود او د هغه شر نه پناه وغواړئ. د قرآن د تلاوت نه مخکې د اعوذ بالله لوستل په اجماع د امت سره سنت دي. هغه تلاوت که په مانځه کې وي یا د مانځه نه بهر وي او په نورو کارونو کې د هغو په شروع کې صرف بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دي. عالمگیری دا لیکلي ضرورت دې ته نشته چې هلته ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم ووایي. او یوې بلې خبرې ته هم قدرمنو اوریدونکو تاسو متوجه اوسئ چې کله د قرآن پاک تلاوت کوئ هغه وخت اعوذ بالله او بسم الله الرحمن الرحیم دواړه ووایئ، او چې کله د قرآن کریم د تلاوت په منځ کې یو صورت ختم شي بل صورت شروع کوئ نو هلته هم بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ غیر د صورت براعت نه. اما که تاسو شروع کوله په صورت براعت باندې نو دلته بیا تاسو کولی شئ چې هلته اعوذ بالله او بسم الله الرحمن الرحیم دواړه ووایئ. چې کله قرآن کریم په هر وخت کې شروع کوئ اعوذ بالله او بسم الله دواړه ووایئ، او چې کله یو صورت ختم شه بل ته شئ هلته صرف بسم الله ووایئ اعوذ بالله مو غیر د صورت براعت نه. او که ستاسو د قرآن کریم تلاوت شروع د صورت براعت نه وي نو هلته بیا بسم الله او اعوذ بالله دواړه ووایئ. را به شو د صورت فاتحې تفسیر او ترجمې ته. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کومه د الله په نوم، هغه الله چې هغه لوی مهربان او ډیر رحم کوونکی ذات دی. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله ټول تعریفونه ټول صفتونه الله لره دي. رب العالمین هغه الله چې هغه د ټول عالم پالونکی او د ټول عالم تربیت کوونکی دی. د مخلوقاتو جدا جدا جنس ته یو عالم ویل کیږي. مثلا د ملائکو عالم
د انسانانو عالم، د پیریانو عالم او د دې ټولو پالونکی او د ټولو تربیت کوونکی څوک دی؟ الله دی. که هغه د ملایکو عالم دی، که د پیریانو عالم دی، که د انسانانو عالم دی یا د نورو مخلوقاتو عالم دی، د دې ټولو تربیت کوونکی الله دی. نو الحمدو ټول تعریفونه او ثنا او صفت الله لره دي، هغه الله چې هغه د ټول عالم تربیت کوونکی او پالونکی دی. الرحمن الرحیم، هغه الله چې هغه رحمان دی او رحیم دی، یعنی ډیر مهربانه او ډیر رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین، هغه مالک دی د ورځې د جزا. د جزا د ورځې نه مراد د قیامت ورځ ده، چې هلته به هر انسان د قیامت ورځې ته ځکه د جزا ورځ وایي چې هلته به هر انسان د خپل عمل جزا او بدله مومي. که نیک عمل کړی و نو د نیکو اعمالو جزا به الله رب العزت ورکوي، او که بد عمل کړی و نو الله رب العزت به هلته د بدو اعمالو جزا ورکوي. نو ځکه د قیامت ورځې ته د جزا ورځ وایي. ایاک نعبدو، موږ خاص ستا عبادت کوو، ستا بندګي کوو. و ایاک نستعین، او موږ ستا نه صرف مدد غواړو، د بل چا نه مدد نه غواړو، نه د پیر نه مدد غواړو، نه د زیارت نه مدد غواړو، نه د مړو نه مدد غواړو، همدارنګه نه د پیر عبادت کوو، نه د مړي عبادت کوو، نه د زیارت عبادت کوو. ایاک نعبدو، موږ صرف ستا عبادت کوو ای الله. و ایاک نستعین، او صرف ستا نه ای پروردګاره موږ مدد غواړو، بل چا نه مدد نه غواړو. نو کله موږ ستا عبادت کوو او ستا نه مدد غواړو، نو اوس دعا کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله وښیه موږ ته لاره نیغه او برابره. د نیغې لارې نه، د مستقیم لارې نه مراد د دین لاره ده. صراط الذین انعمت علیهم، لاره د هغه خلکو چې په هغوی تا نعمت کړی، تا په هغوی باندې انعام کړی دی، یعنی په هغه چا چې تا د دین انعام کړی. یا الله موږ ته د هغو لاره راوښیه چې هغه انبیا علیهم الصلاة والسلام دي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه لاره د هغه خلکو چې په هغوی باندې ستا غضب شوی، او نه د هغه خلکو لاره چې هغوی لاره ورکه کړي، هغوی ګمراه دي. چې مغضوب علیهم نه مراد یهود دي، او د دوالین نه مراد نصارا دي. یا الله د هغو لاره ته موږ ته مه راښیه. هغه څوک چې د هدایت لاره پرېږدي، دې لپاره دوه وجې دي. یو خو دا چې د هغه هدایت لاره پرېږدي چې هغه کې پوره تحقیق ونه دی کړی، د دوالین نه مراد داسې خلک دي. دویمه وجه دا ده چې د تحقیق پوره کېدو باوجود هغوی بیا هم عمل نه کوي. د مغضوب علیهم نه مراد همدغه خلک دي چې یو څوک پوهیږي او په قصد سره لاره بیا پرېږدي، عمل نه کوي، نو دا ډیر د الله رب العزت د غضب او د لعنت مستحق دي. نو ته دعا کوي چې یا الله ما ته هغه لار راوښیه، لار د هغه کسانو چې تا په هغو باندې انعام د دین کړی چې انبیا علیهم الصلاة والسلام دي، لار د مغضوب علیهم چې تا پې غضب کړی او هغوی لاره ورکه شوې، د هغو لاره موږ ته مه راښیه. د سورې فاتحې او د الحمدلله مضامین. سورې فاتحه ما مخکې تاسو ته هم ویلې چې مکي ده او دا 7 آیته ده. په لومبني 3 آیتونو کې د الله تعالی حمد و ثنا ده، او په آخري 3 آیتونو کې د انسان د طرف نه دعا او درخواست مضمون دی چې الله رب العزت انسان ته په خپله ښودلي دي چې باید داسې دعا وکړي. او یو منځني آیت کې دواړه څیزونه مشترک دي چې په هغه کې د حمد و ثنا اړخ هم دی او څه پکې د دعا او د درخواست اړخ دی. نو سورې فاتحه په 7 آیتونو باندې مشتمله ده. په لومبني 3 آیتونو کې د الله تعالی حمد و ثنا ده، په آخري 3 آیتونو کې د انسان د طرف نه د دعا او د درخواست مضمون دی، او په منځني یو آیت کې دواړه څیزونه مشترک دي، څه پکې د حمد و ثنا اړخ دی او څه پکې د دعا او د درخواست اړخ دی. یو حدیث
چې قاضي ثنا الله پانیپتی رحمه الله په تفسیر مظهري کې نقل کړی دی، چې دا حدیث په مسلم کې هم دی. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله رب العزت فرمایلی دي چې مونځ یعنی سوره فاتحه زما او زما د بندگانو په منځ کې په دوه حصو کې تقسیم کړې شوې ده. سوره فاتحه زما او زما د بندگانو په منځ کې په دوه حصو باندې ویشل شوې ده. نیم زما د پاره ده او نیمه زما د بندگانو لپاره ده. او کوم چې زما بنده غواړي الله رب العزت وایي چې هغه به زه ضرور دې ته ورکوم. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې بنده ووایي الحمدلله رب العالمین، نو الله پاک فرمایي چې زما بنده زما حمد کړی دی، زما ثنا یې بیانه کړې، زما صفت یې بیان کړی دی. او کله چې بنده ووایي الرحمن الرحیم، نو الله رب العزت فرمایي چې زما بنده زما تعریف او زما ثنا بیان کړې ده. او کله چې بنده ووایي مالک یوم الدین، نو الله تعالی فرمایي چې زما بنده زما بزرگی، زما عظمت او زما لویی بیان کړې ده. او کله چې بنده ووایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله تعالی فرمایي چې دا آیت زما او زما د بنده په منځ کې مشترک دی، شریک دی، ځکه چې په دې کې یو اړخ د الله تعالی د حمد و ثنا دی او دویم اړخ د بنده د دعا او د درخواست دی. د الله رب العزت له طرفه دا هم ویل شوي رسول الله وایي چې زما بنده ته به هغه څه میلاویږي کوم چې هغه یې د خپل رب نه غواړي. بیا چې کله بنده ووایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نو الله پاک فرمایي چې دا ټول زما د بنده دپاره دي او ده ته به هغه څه زه ورکوم چې کوم دې زما نه غوښتي دي. نو مونځ چې کوئ په داسې طریقې سره یې وکړئ چې کله سورې فاتحه ولولئ په هغه کې الله د ستاسو دعاګانې قبولې کړي. له بده مرغه نه پوهېږم چې زموږ مونځ په څه حالت باندې دی، زموږ عبادت په څه حالت باندې دی. الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. اوس به د سورت فاتحې ټکی په ټکی تفسیر تاسو ته د تفسیر د علماو د ویناو په رڼا کې تاسو ته بیان کړم. الحمدلله معنا دا ده چې ټول تعریفونه خاص د الله لپاره دي. په دنیا کې چې د هر چا تعریف کیږي، په دنیا کې چې د هر چا ثنا کیږي، دا په حقیقت کې د الله تعریف دی او د الله رب العزت ثنا ده. ځکه په دنیا کې چې ته په زرګونو ښکلې منظرې ګورې یا زړه راښکونکې نظارې ګورې، دا ټولې چا جوړې کړي دي؟ الله جوړې کړي دي. یا یو تعمیر کوونکی، یو خټګر چې یو ښایسته ماڼۍ جوړوي، ته د هغه صفت کوي، هغه خټګر ته هغه توفیق چا ورکړی؟ هغه ته هغه پوهه چا ورکړې؟ نو په دنیا کې چې د هر چا صفت او حمد و ثنا ویل کیږي، دا په حقیقت کې د الله رب العزت ثنا ده. رب العالمین د الحمدلله نه وروسته صفت د رب العالمین ذکر شوی دی. رب معنا د عربي د لغت په اعتبار سره تربیت کوونکی او پالونکی، او تربیت دې ته وایي چې یو څیز د هغه ټولو مصلحتونو د رعایت سره درجه په درجه لوی کړی شي تر دې چې هغه حد د کمال ته ورسیږي. او الله دغسې ذات هم دی چې کله ته د مور نه پیدا کیږي الله د ستا تربیت کوي او ستا ټول مصلحتونه الله رب العزت په نظر کې نیولي دي، د هغه په رعایت سره تا درجه په درجه لوی کړي، بالاخره چې ته د حد د کمال ته ورسیږي. او دا صفت د الله دی، بل چا باندې اطلاق د رب نشي کیدلی. هیڅ مخلوق ته د اضافت نه بغیر رب ویل جایز نه دي، ځکه مخلوق په خپله د تربیت محتاج دی، نو هغه به څنګه د بل چا تربیت وکړي؟ نو یوازینی ذات چې هغه دا درجه په درجه حد د کمال ته رسوي هغه د الله ذات دی، بل څوک نشته. عالمین دا د عالم جمع ده چې په هغې کې د دنیا ټول اجناس، اسمانونه، سپوږمۍ، لمر،
ستوري، هوا، فضا، برېښنا، باران، فرښتې، پیریان، ځمکه او د دې ټول مخلوقات، حیوانات، انسانان، نباتات، جمادات ټول داخل دي. نو الله چې دی رب العالمین هغه تربیت کوونکی د ټول عالم دی. که هغه اسمانونه دي دا الله پیدا کړي، که سپوږمۍ او لمر او ستوري دي الله پیدا کړي، که هوا او که فضا ده الله پیدا کړي، که برېښنا او باران دی الله پیدا کړي، که فرښتې او پیریان دي الله پیدا کړي، که ځمکه ده او په ځمکه کې ټول مخلوقات، حیوانات، حشرات، انسانان، نباتات، جمادات، دا ټول چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي دي. او الله داسې ذات دی چې د ټولو اجناسو پالونکی دی. نو د رب العالمین معنا دا شوه چې الله تعالی د ټول کائنات، د ټولو کائناتو د اجناسو پالونکی او تربیت کوونکی دی. او دا څه لرې خبره هم نه ده، لکه څنګه چې دا یو عالم دی چې په هغه کې موږ او تاسو ژوند کوو، او همدارنګه د دې شمسي او قمري نظام او د برېښنا او د باران او د ځمکې او همدارنګه د لکونو مخلوقاتو موږ مشاهده کوو. دا ټول یو عالم وي، او د دې په شان نور په زرګونو او په لکونو عالم وي چې د دې عالم نه بهر خلا کې موجود وي، چې هغه موږ او تاسو په خپلو سترګو نشو لیدلی. د هغو تربیت الله کوي، د هغو پالونکی هم الله دی. امام الرازي، فخر الدین رازي، په خپل تفسیر کې، تفسیر کبیر کې لیکي چې د دې عالم نه ما سوا، د دې عالم نه ما سوا د یو نه ختمېدونکي خلا وجود د عقلي دلایلو نه ثابته ده. یو خو دا عالم دی چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو. د دې عالم نه غیر یو بله داسې خلا ده چې د هغه نه ختمېدل د عقلي دلایلو نه ثابت دي، او دا په الله باندې سخت هم نه ده چې غیر د دې عالم نه چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو، په خلا کې زموږ د نظر په وړاندې د عالم په شان نور هم په زرګونو او په لکونو عالمونه جوړ کړي وي، او الله د هغو تربیت کوي چې هغه موږ او تاسو په سترګو هم نه وینو. علامه قرطبي رحمه الله لیکي چې د حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه نه نقل دی چې عالمونه 40,000 دي. دا دنیا در مشرق نه واخله تر مغربه پورې یو عالم دی، باقی د دې نه سوا دي 40,000 عالم نور دي. او همدارنګه امام مقاتل رحمه الله چې لوی مشهوره مفسر دی، هغه فرمایي چې عالمونه 80,000 دي در مشرق نه تر مغربه پورې، او ما سوا د دې په شان نور عالمونه دي چې د دې ټولو تربیت او د دې ټولو پالنه څوک کوي؟ الله رب العزت کوي. نو الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا او ټول تعریفونه دا ثابت دي الله لره، هغسې الله چې هغه پالونکی او هغه تربیت کوونکی د ټول عالم دی. او رحمان الرحیم، په دې باندې زه درته وغږېدلم چې د رحمان معنا د عام الرحمت او د رحیم معنا د تام الرحمت. دا د الله صفتونه دي چې هغه هم عام الرحمت دی او هغه هم تام الرحمت دی. مالک یوم الدین، هغه الله چې هغه مالک د جزا د ورځې دی، هغه الله چې هغه مالک د قیامت د ورځې دی. مالک چې دی دا د ملک نه اخیستلی شوی ده. د مالک معنا دا ده چې په یو څیز داسې قبضه چې هغه پکې د تصرف کولو جائز قدرت ولري، دا معنا د مالک ده. د دین د لفظ معنا ده جزا ورکول. نو د مالک یوم الدین لفظي ترجمه دا شوه چې مالک د ورځې د جزا، او الله رب العزت مالک د ورځې د جزا دی. خو دا دلته ذکر نه شو چې د څه شي مالک دی، چې هلته به الله د څه شي ملکیت لري. دا تفسیر کشاف کې علامه زمخشري لیکلی دي چې دې کې اشاره د عموم طرف ته، یعنې د جزا په ورځ به د ټولو کائناتو او د ټولو امورو ملکیت صرف د الله رب العزت په قبضه کې وي، بل چا سره به نه وي. او په دې باندې باید پوه شو چې مالک څوک دی. مالک چاته ویل کیږي؟ هر عقلمند په دې باندې پوهیږي چې حقیقي مالک د ټولو کائناتو د ذرې ذرې هغه پاک ذات دی، چا چې دا پیدا کړي دي، چا چې دا لوی کړي دي،
چا چې دا تربیت کړي دي. او مالک هغه څوک دی چې د هغه ملکیت په هر چیز باندې مکمل وي، په ظاهره هم، په باطن هم، په ژوندي هم، په مړي هم، او چې د هغه د ملکیت نه څه ابتدا شته او د هغه د ملکیت نه څه ابتدا شته. دې ته مالک ویل کیږي. په خلاف د انسان د ملکیت، چې د انسان ملکیت او د انسان قدرت د ابتدا او د انتها په دایره کې محدود دی، راګیر شوی دی. اول انسان هم نه و او بیا به هم نه وي. همدارنګه د دغسې د ملکیت او تصرف، دا د ظاهري ملکیت او ظاهري تصرف دی، دا په باطن نه دی، په ژوندیو دی، په مړو نه دی. نو هر هغه څوک چې صاحب د عقل وي، صاحب د بصیرت وي، هغه په دې باندې پوهیږي چې د جزا د ورځې، د قیامت د ورځې مالک او د ټولو کائناتو حقیقي ملکیت هغه صرف د الله رب العزت دی. اما حکمت په دې کې څه دی؟ چې په دې آیت کې او په دې صورت کې الله رب العزت صرف دا ویلی دی چې مالک یوم الدین، مالک د جزا د ورځې دی، نور څه نه دي ذکر کړي. خو د قرآن کریم په یو بل آیت کې که موږ او تاسو فکر وکړو، په هغه کې غور وکړو، دا موږ ته معلومیږي چې په دنیا کې هم اگر که حقیقي او مکمل ملکیت په ټولو کائناتو صرف د الله تعالی دی، لکن هغه هم په خپل کرم او حکمت بالغه سره یو قسم ملکیت انسان ته ورکړی په دنیا کې، او د دنیا په قوانینو کې د ده د ملکیت ډیر احترام هم شوی دی، یعنی د انسان د ملکیت. نن په دنیا کې انسان د مال، انسان د دولت مالک دی، د ځمکې او د جایداد مالک دی، هغه د کورونو او د بنګلو مالک دی، او دا ناقص ملکیت چې خالص الله د ازمایښت او د امتحان لپاره ورکړی دی، هغه په دې کې مغروره شو. نو په دې آیت کې الله تعالی ویلی چې مالک یوم الدین. نو الله رب العزت په دې وینا سره دا مغرور او غافل انسان ته خبر ورکړه چې دا ټول ملکیتونه او دا ټول تعلقات صرف د څو ورځو دپاره دي. یوه ورځ داسې راتلونکې ده چې هغې کې به هیڅوک نه ظاهري ډول باندې او نه په باطني ډول باندې مالک وي غیر د الله نه. نه به څوک د چا خادم وي، نه به څوک د چا مخدوم وي، نه به څوک د چا آقا وي، نه به څوک د چا غلام وي. د ټولو کائناتو ملک او د ټولو کائناتو ملک صرف به د یو الله رب العزت وي. نو حکمت په دې کې دا دی چې الله دلته صرف دا ویلی دی چې مالک یوم الدین. لکه الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي یوم هم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سریع الحساب. په کومه ورځ چې ټول خلک د الله په وړاندې حاضر شي، د هغو به هیڅ خبره د الله رب العزت نه پټه نه وي. هغو ته ویلی شي چې لمن الملک اليوم، نن پادشاهي د چا لپاره ده؟ لله الواحد القهار، صرف د الله به دا پادشاهي وي چې هغه یو دی او غالب دی هم. نن به هر کس ته د هغه د کړنو او د هغه د عملونو په بدله کې بدله ورکول کیږي. او الله وایي چې په دې ورځ کې به په هیچا ظلم نه کیږي، او الله ډیر زر حساب اخیستونکی دی. مفسرین کرام لیکي چې کله د قیامت ورځ وي، نو الله به وایي یا ایتها الدنیا الدنیه، ټول عالم به فنا وي. این الملوک، این ابناء الملوک، این الجبابره، این الذین یأکلون رزقی و یعبدون غیری لمن الملک اليوم. ای دنیا، ای پلیت دنیا، این الملوک، هغه پادشاهانو چې ډیر په غرور سره په تا کې ژوند کوه، هغه نن چیرته دي؟ این ابناء الملوک، هغه د پادشاهانو زامن چیرته دي چې هغوی ډیر په ظلم او په بربریت سره په دنیا کې ژوند کوه؟ تل لپاره د هغو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سرول، هغه چیرته دي؟ او الله به دام وایي چې این الجبابره، هغه جابران، ظالمان، فرعینه د وخت چیرته دي چې هغوی اسلامي ټولنه د غم په ټغر باندې کینولې وه، په هرې کورنۍ کې ماشومان، زنانه په قتل رسولې وې، لاسونه یې
د دې ظالمانو د هغه معصومو بچیانو او د زنانو په وینو سره ول. این الجبابره، دا ظالمان چیرته دي؟ او الله به دا هم وایي چې این الذین یأکلون رزقی ویعبدون غیري. هغه کسان چیرته دي چې رزق به زما خوړه خو عبادت به د شیطان کوه؟ هغه کسان چیرته دي؟ نن هم داسې کسان شته چې رزق هغو ته الله ورکوي، الله د هغو مالک دی، خو سر د اسلام دښمن ته کته کړی وي، عبادت د اسلام د دښمن کوي. رزق الله ورکوي خو د غیر مسلمو په نقش و قدم باندې قدم ایښوي. نو الله به وایي چې این الذین یأکلون رزقی ویعبدون غیري. هغه کسان چیرته دي چې رزق به زما خوړه او عبادت به د بل چا کوه؟ څوک به چې الله ته ځواب ووایي. ځینې تفاسیر لکه تفسیر قرطبي، همدارنګه روح المانی او تفسیر ابي سعود لیکي چې الله رب العزت به په خپله ځواب ورکړي چې لله الواحد القهار، پادشاهي هغه ذات لره ده چې هغه یو هم دی او هغه ذات غالب هم دی. او ځینې مفسرین دا لیکي چې الله رب العزت به دا وینا هغه وخت کې وکړي چې دویمه شپیلۍ اسرافیل علیه الصلاة وسلام پو کړي چې کفار او مسلمان به ټول ژوندي وي. نو مسلمانان به ډیر په خوشحالۍ سره، ډیر په اوچت آواز سره، ډیر په اوچته غاړه سره به وایي چې لله الواحد القهار، پادشاهي الله لره ده. او کفار به ډیر په ټیټ غاړه باندې ډیر په شرمندګي او په شرم سره وایي چې پادشاهي الله لره ده، د مجبوریت نه به وایي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، په دنیا کې الله هم بندګانو ته څه ملکیت ورکړی چې د دنیاوي قوانونو کې د هغه د ملکیت او د پادشاهي احترام هم کیږي. څوک یې مالک د دنیا ګرځولی، څوک یې مالک د جایداد ګرځولی، څوک یې مالک د کورونو ګرځولی، خو دا ټول ملکیت چې الله انسان ته ورکړی دی د امتحان لپاره ورکړی دی. او الله وایي چې انسانه په دې خپل ملکیتونو باندې غرور مه کوه، غافله کیږه مه. دا ستا ټوله پادشاهي، د ستا ټول ملکیت د یو څو ورځو لپاره دی. داسې یو ورځ را روانه ده چې هلته به هیڅوک په څه باندې ملکیت نه لري، نه به څوک د چا خادم وي، نه به څوک د چا آقا وي، نه به څوک د چا غلام وي. د ټولو کائناتو ملک او ملک به صرف د یو پاک ذات رب العزت په بلاکیف لاسونو کې وي. وایي مالک یوم الدین، چې مالک د ورځې د جزا او مالک د قیامت د ورځې دی. نو د سورې فاتحې په شروع کې په ابتدایي 3 آیتونو کې د الله حمد و ثنا بیان شوه. دا 3 وړه آیتونه تیر شول او تفسیر چې کومه ما تاسو ته بیان که، د دې تفسیر کې تاسو ته هم دا معلومه شوه چې 2 آیتونو کې د حمد و ثنا تر څنګ د ایمان بنیادی اصول، د الله تعالی د وجود او د هغه د توحید بیان هم په یو معجزانه انداز کې راغلی دی. او د 3 آیت تفسیر کې تاسو دا هم معلومه کړه چې د دې به صرف د 2 لفظونو کې د حمد و ثنا سره سره، د 2 لفظونو کې حمد و ثنا سره سره د اسلام عظیم الشان انقلابی عقیده، یعنی د قیامت او آخرت بیان هم سره د دلیل نه الله رب العزت موږ ته بیان که. اوس د 4 آیت تشریح او تفسیر روان دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دې آیت کې یو اړخ د حمد و ثنا دی او دویم اړخ دلته د دعا او د درخواست دی. نعبدو دا د عبادت نه اخیستل شوی، د چا چې انتهایی تعظیم د محبت د وجې نه د هغه په مخ کې د خپل انتهایی عاجزي او فرمانبرداري سره اظهار کیږي، هغه ته عبادت ویل کیږي. د محبت د وجې نه چې چا انتهایی تعظیم کیږي او د هغه په مخ کې د خپل انتهایی عاجزي او فرمانبرداري اظهار کوي، دې ته عبادت ویل کیږي. او الله ته موږ په مانځه کې باید دغسې ودرېږو. نستعین دا د استعانت نه اخیستل شوی، معنی یې د چا نه مدد غوښتل. نو د دې آیت ترجمه دا ده چې موږ صرف ستا عبادت کوو، یا الله موږ صرف ستا عبادت کوو او صرف د ستا نه موږ مدد غواړو. په انسان باندې 3 حالته تیریږي، یو ماضي تیر شوی وخت، یو حال اوسنی وخت، یو مستقبل راتلونکی وخت.
په لومبني 3 آیتونو کې چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، په دې آیتونو کې انسان په دې خبردار کړو چې هغه په خپل ماضي او حال کې صرف د الله تعالی محتاج دی، هم په تیر وخت کې د الله محتاج دی، هم په اوسني حالت کې چې په ماضي کې الله رب العزت دا د نیست نه است کړو او د ټولو کائناتو نه زیات بهترین شکل و صورت، عقل او بصیرت الله دې ته ورکړه، او په اوسني او په حال وخت کې الله رب العزت د هغه پرورش او د هغه تربیه سلسله جاري وساتله، او په مالک یوم الدین کې دا ورته وښودل چې په راتلونکي او مستقبل کې هغه هم د الله محتاج دی، چې د جزا په ورځ د هغه نه سوا څوک د انسان مددگار نشي کیدلی. نو چې کله 3 واړو آیتونو دا واضحه کړه چې انسان د خپل ژوند په 3 واړو زمانو کې، هم په تیر شوی زمانه کې، هم په اوسنۍ زمانه کې، هم په راتلونکي زمانه کې د الله محتاج دی، نو د دې طبعي او عقلي تقاضا دا شوه چې عبادت هم صرف د هغه ذات وکړی شي چې ته هغه ته محتاج یې، ځکه چې عبادت انتهایی د تعظیم او محبت سره د خپلې انتهایی عاجزي او تذلل نوم دی، هغه د بلې هستي لپاره لایق نه دی. نو د دې لازمي نتیجه دا ده چې یو عقلمند انسان چیغه کړي چې موږ ستا نه سوا د هیچ عبادت نه کوو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، صرف ستا عبادت کوو، د بل چا عبادت نه کوو، او همدارنګه د خپل په ورځني ژوند کې غیر ستا نه د بل چا مدد نه غواړو. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې 40 کې لیکلي دي چې عبادتونه 10 قسمه دي. یو مونځ دی، 2 زکات دی، 3 روژه ده، 4 حج دی، 5 د قرآن تلاوت دی په هر حال کې، همدارنګه 6 د الله یاد او د الله ذکر دی، 7 د حلال روزي لپاره کوشش کول دي، 8 د خپل د همسایه او د ګاونډي او د ملګرو د حقونو ادا کول دي، 9 د نیکو کارونو حکم کول او د بدو کارونو نه منع کول، او 10 د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کول. نو په عبادت کې د الله سره د چا د نه شریکېدلو معنا دا شوه چې نه د چا محبت د الله تعالی برابر وي. چا سره چې ته محبت کوي هغه د الله محبت برابر وي، نه د چا نه ویره د الله د ویرې برابره وي، نه د چا نه امید د الله رب العزت د امید په شان وي. کومه امید چې د الله لري د بل چا نه به داسې امید نه وي، نه به په چا باندې دومره بروسه او اعتماد وي څومره بروسه او اعتماد چې په الله لري، او نه به د چا اطاعت او خدمت دومره ضروري ګڼي څومره چې د الله رب العزت عبادت او خدمت ضروري دی. او هغه نظر او منښت چې د الله په نوم کوي د بل چا په نامه به داسې نظر او داسې منښت هم نه کوي، او د بل چا په مخ کې به د خپل د تذلل او د عاجزي اظهار داسې نه کوي لکه د هغې تذلل او د عاجزي اظهار د الله په مخ کې کوي، او نه به هغه افعال کوي د بل چا دپاره چې په هغه کې انتهایی تزلزل او عاجزي ده لکه رکوع او سجده شوه. نو مطلب ټول دا شه چې الحمدلله ټول ثنا او صفت الله لره دي، هغه الله چې رب العالمین د ټول عالم پالونکی او تربیت کوونکی دی، او هغه الله چې رحمان الرحیم دی، مهربان عام الرحمت او تام الرحمت دی، مالک یوم الدین چې هغه مالک او پاک د قیامت د ورځې دی، ایاک نعبدو صرف ستا عبادت کوو، و ایاک نستعین او صرف ستا نه مدد غواړو. قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه. په بلې خپرونې کې به انشاءالله د اهدنا الصراط المستقیم نه شروع شي تر آخرې پورې. نور تاسو ټول په پاک رب سپارم. الله رب العزت دې موږ ته په قرآن باندې عمل